بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو کال کې د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه په لاندې دریو برخو کې خلاصه کولای شو. لومړی د ډیپلوماټیکو اړیکو او سیاسي درک رامنځته کول، پیاوړتیا او پراختیا. دوهم، اقتصاد محوره بهرني سیاست پر مټ اقتصادي اتصال او په سیمه‌ییزه کچه د اقتصادي همکاریو عملی پیل. دریم، د کونسلي خدمتونو عصري کول او شفافیت، د ظرفیت جوړونې او سیستم پیاوړتیا او پراختیا. راځو لومړۍ برخې ته. د ډیپلوماټیکو اړیکو او سیاسي درک رامنځته کول، پیاوړتیا او پراختیا. سیاسي درک رامنځته کول، مثلا قزاقستان او کرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورځنګ په نوم د ممنوعه ډلو په لیست کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه یې لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړي. د ډیپلوماټیک حضور پراختیا. په کابل کې په لومړي ځل د آذربایجان سفارت پرانیستل. په چین، متحده عربي امارات او ازبکستان کې د افغانستان د اسلامي امارت سفیرانو رسمي منل. شیخ بحر صاحب دلته حضور لري. ان شاء الله د شنبه په ورځ به تاشکند ته ولاړ شي او د سفیر په توګه به د سفارت چاري سنبال کړي. ځینو نورو هیوادونو هم تیاری ښودلې چې زموږ ډیپلوماټیک حضور د سفیر سطحې ته لوړ کړي. هیلهمن یو د روان کال په اوږدو کې نور سفیران هم معرفي کو. د نویو ډیپلوماټانو استول ترڅو د سفارتونو کاري ظرفیت لوړ شي. مالیزیا، ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیې، چین، قطر، متحده عربي امارات، عمان، مصر، آذربایجان ته نوي ډیپلوماټان استول شوي او د کوربه هیوادونو له اړخه رسما منل شوي. دا هر څه په دې دلالت کوي چې د موږ سیاسي اړیکې هم پراخې شوي دي، ډیپلوماټیک حضور هم پراخ شوی ده او هلته د خدماتو په وړاندې کولو کې پرسونل هم ځای په ځای شوی. له مختلفو هیوادونو کابل ته د لوړپوړو پلاوو سفرونه. روسیه، چین، ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، کرغیزستان، متحده عرب امارات، قطر، مصر، اندونیزیا، مالیزیا، ملل متحد، اروپایي اتحادیه او نور ګڼ نړیوال سازمانونه دي چې هیئتونه کابل ته راغلل او د اسلامي امارت له مسؤلینو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې درلودې. حتی ځینې هیئتونه خو په ځینو برخو کې توافقاتو ته ورسېدل او عملي چارې پیل شوې. د قطر، ترکیه، ایران، چین، روسیې په سیمه‌ییزو او نړیوالو کنفرانسونو او په کامیرون کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 50مه غونډه کې د افغانستان د اسلامي امارت وزیرانو او استازو رسمي ګډون او د اسلامي امارت استازولي په دې ټولو مهمو غونډو کې د افغانستان د ولس غږ او د اسلامي امارت موقف په خپل وخت بیان کړی او تر نړیوالو یې رسولی ده. د دوحې درېیمه ناسته کې د امارت استازو ګډون د افغانستان اسلامي امارت او غربي نړۍ ترمنځ تفاهم د پیل یو ښه فرصت و او په هغه غونډه کې چې کومې ویناوې وشوې د اسلامي امارت له لورې کوم معلومات شریک سول، د نړیوالو د هرکلي سبب وګرځېدل. راتلونکو 2 اونیو کې هیله ده چې د مسکو فارمیټ ناسته ترسره شي. رسمي بلنه یې را رسېدلې. د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړی پلاوی به ګډون پکې کوي ان شاء الله. په تیر کال کې د اسلامي امارت تر 50 پورې پلاوو ګڼو هیوادونو ته د رسمي سفرونو تنظیم او ترتیب ترسره شوی او ټولو خپل سفرونه انجام کړي دي او اړونده چارې چې ورسپارل شوي هغه ترسره کړي دي. په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په کابل کې د افغانستان د سیمه‌ییز ابتکار ناستې دایرول او د سیمې د ډیری هیوادونو د استازو او ډیپلوماټانو رسمي ګډون چې یو خورا ښه پیغام یې درلود.
دوهم، د اقتصاد محوره بهرني سیاست پر مټ اقتصادي اتصال او په سیمه ییزه کچه د اقتصادي همکاریو عملی پیل. په سیمه ییزه کچه د عملی اقتصادي همکاریو پیل د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو په اړه مسلسل مذاکرات او عملی پرمختګونه د قانون او پټرولیم او نورو اړوندو اماراتي ارګانونو سره په همغږۍ د ترکمنستان سره د ټاپي سترې سیمه ییزې پروژې پیل. په ټاپي سربیره د ټاپ نورالجهاد سب سټیشن، برېښنا، نوري فایبر او د ریل پټلۍ لویو اقتصادي پروژو اړوند همغږي او عملی چارې پیل کول. دغه پروژې که له یو طرفه اقتصادي پروژې وي، خو له بله طرفه دا پیغام هم ورکوي چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شوی او د افغانستان حکومت د دې وړتیا لري چې دغه ډول لوی پروژې ترسره کړي او په دې کې خپله ونډه په ښه ډول سره ادا کړي. همچنان یو باور رامنځته شوی ده چې د سیمې هیوادونه ورځ تر بلې رامخته کېږي، لکه څنګه چې همدغه لوی پروژې عملی شروع شوې، همداسې به د کاسازر پروژې کار هم انشاءالله شروع چټک سي، همداسې د افغان ټرانس پروژې داسې سرمایه ګزارۍ چې په ټولو برخو کې الحمدلله د پرمختګ شاهدان یو او په ډېرو برخو کې د پام وړ کارونه شروع شوي دي. د سوداګرۍ او ترانزیت د اسانتیاو په لړ کې د افغانستان، بلاروس، روسیې، قزاقستان، ازبکستان، پاکستان ګډه شپږ اړخیزه غونډه او د افغانستان، ایران او چین درې اړخیز هوایي دهلیزونو د پروګرام د بیا پیل او پرمختګ په لړ کې مهمه اسانتیاوې او اړینه همغږي رامنځته کول. په هیواد کې او له هیواده بهر د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره په همغږۍ د وطني توکو سوداګریزو نندارتونونو جوړول. دا ټول په داسې حال کې الحمدلله ترسره کیږي چې په دې ټولو برخو کې د بهرنیو چارو وزارت پوره همغږي کړې ده، تسهیلات یې رامنځته کړي دي، د اسلامي امارت او د اړونده هیوادونو ترمنځ د ناستو د تفاهماتو زمینه مساعده کړې ده او دا پرمختګونه شوي دي. د هرات زلزله ځپلو لپاره د چین، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، تاجکستان، قطر، عربي اماراتو او اندونیزیا له هیوادونو د بشري مرستو ترلاسه کول او تسلیمول. په اقتصادي برخه کې به نور تفصیل بیا د موږ د اقتصادي اړیکو محترم رئیس صاحب وړاندې کړي. دریم، د کونسلي خدمتونو عصري کول او شفافیت، د کاري ځواک او سیستم پیاوړتیا او پراختیا. کونسلي خدمتونه، تاسو پوهیږئ چې د کونسلي څانګه د بهرنیو چارو وزارت هغه برخه ده چې عامه خدمات وړاندې کوي. هیوه یادونه ضروری ده او هغه دا چې ځینو هیوادونو کې چې د مایندګۍ د تیر رژیم له ځینو سفیرانو او کونسل جنرالانو سره پاتې وي، متاسفانه هغوی دا یو فرصت وباله، هم یې د اسنادو جعل شروع کړ او هم یې د اسنادو بیې څو چنده زیاتې کړې. د دې ستونزې د حل لپاره موږ لاس په کار سو او دغه ډول هیوادونو کې مو د کونسلي خدماتو لپاره هیوادوالو ته بدیل ادرسونه په واک کې ورکړل او د جیل کارو او فساد کې ښکېلو سفارتونو خدمات مو ناقانونه وګڼل. له دې اعلان سره پراخ فساد مخنیوی وسو. تاسو په جریان کې یاست چې 3 کاله موږ ورته فرصت ورکو، رابطې مو ورسره وکړې، تماسونه مو ونیول چې دغه استازولي په صحیح ډول د افغانستان د ولس نمایندګي وکړي، خدمات وړاندې کړي، له مرکز نه اطاعت وکړي او هغه اصول چې د ټوله دنیا لپاره وضع شوي دي، هغه نرخونه د اسنادو هغه باید عملي کړي. خو متاسفانه چې عملي نه کړو نو بالاخره دا اقدام وکړو چې الحمدلله ښه نتیجه ورکړې ده او له دې سره به انشاءالله څه ادرسونه معرفي شوي دي، نوي ادرسونه به هم معرفي شي او کار به پیل کړي انشاءالله. کونسلي برخه کې د باکیفیته خدماتو د وړاندې کولو په موخه لاندې برخو کې اقدامات شوي دي. سیستم جوړونه، زموږ ګڼې استازولۍ له مرکز سره وصل شوي چې په خدماتو کې شفافیت او سرعت رامنځته شوی. د خدماتو پراختیا،
د تیر کال په اوږدو کې مو د پاسپورت صدور او تمدید پروسه له محدودو هیوادو څخه پیل او اوس مو اکثره سیاسي او کونسلي استازولیو ته رسولې ده او په ښه قوت سره دوام لري. په هغو هیوادو کې هم د خپلو هیوادوالو مشکلات ورته حل کړي. په کابل کې د اسنادو د طی مراحلو په برخه کې عاجل خدمات پیل سوي او پروسې لنډې سوي چې په اجراءاتو کې د پام وړ سرعت راغلی. له ډېره انتظاره خلک خلاص سوي دي. له هیواده بهر د هیواد اتباعو ته حقوقي رسیدګي چې د بندیانو پوښتنه او انتقال، زخمیانو، وفات شوو او نورو عاجلو پیښو ته ښه رسیدګي پکې شامل دي. موږ د بندیانو پوښتنه کړې ده. بندیخانه په بندیخانه د موږ استازي د سفارتو ډیپلوماتان ګرځېدلي دي. که څوک وفات سوي د هغو په انتقال کې مرسته کړې ده، که څوک مریضان او زخمیان یې له هغو سره مرسته سوې ده، حتی دې ته ځانګړې بودیجه هم خاص کړې ده. او داسې هم پیښه سوې ده چې په ځینو هیوادو کې مو هیوادوال اختطاف سوي دي او بیا هم د هغو هیوادو په مرسته را خلاص کړي دي او خپل کور ته را رسولي دي. ظرفیت جوړونه. تاسو پوهیږئ چې په ډیپلوماټیک ډګر کې د کونسلي خدمتونو په برخه کې د ښو استعدادونو اړتیا ده او د بلدو. د بهرنیو چارو وزارت یو لومړیتوب هم په وزارت کې دننه او هم په ټول نظام کې ظرفیت جوړونه وه. په دې موده کې مو د خارجه وزارت ولایتي څانګو او بهرنیو استازولیو تر 250 کارمندانو او ډیپلوماتانو ته د ظرفیت جوړونې پروګرامونه ترسره کړي. د امارتي مسؤلینو او کارمندانو د روزنې په لړ کې د ډیپلوماسۍ له انسټیټوټ څخه د ډیپلوماسۍ دریو دورو په پایله کې نږدې 500 تنه کادرونه ټولنې ته وړاندې سوي. پر دې سربیره د ډیپلوماسۍ علمي سیمینارونو او د ژبې زده کړې او پر لیکه تر 200 تنو ته ښوونیز پروګرامونه ترسره سوي. د افغانستان اسلامي امارت له سیاسي تګلارې سره د اشنایي په مخه د 10 پوهنتونونو څخه تر 300 تنو محصلینو او ګډونوالو ته لیکچرونه وړاندې سوي. تر 1500 زیات د لنډمهاله روزنې بورسیې د امارتي کارمندانو د ظرفیت لوړونې پروګرامونه له بېلابېلو هیوادونو څخه ترلاسه کول. په دې اړه به بیا نور تفصیل د موږ د کونسلي چارو محترم رئیس صاحب وړاندې کړي. نو که خبره راټوله کړم، په تیر یو کال کې موږ د سیاسي درک لوړولو، ډیپلوماټیکو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا ترڅنګ د اقتصادي همکاریو او کونسلي خدماتو د معیاري کولو په برخو کې د پام وړ اقدامات کړي دي. ورونو، تر اوسه پورې چې په دې برخو کې کوم کارونه سوي دي، تر ټولو مهمه دا ده چې یو اعتماد رامنځته سوی ده، اړیکې غوړول سوي دي، سیاسي اړیکو پراختیا پیدا کړې ده، سفیرانو ډیپلوماتان استول سوي دي او په نتیجه کې د موږ اقتصادي اړیکې ورسره رغېدلې دي چې لله الحمد نن افغانستان د هغو هیوادونو په جمله کې ده چې توکي په بازارونو کې ارزانه دي. امید لرو چې دا سلسله نور هم پراخه سي. اوس لکه څنګه چې د سیمې له هیوادونو سره د موږ اړیکې غوړېدلې دي او د اعتماد کچه هم لوړه سوې ده. امید لرو چې همداسې هغه پاته هیوادونه، غربي هیوادونه یا نور هیوادونه که پاته وي، له هغو سره هم مثبتې اړیکې غواړو تر څو افغانستان د نړۍ په ټولو برخو کې په هر میدان کې هغه خپل مسؤلیت په ښه ډول سره ادا کړي. اوس دا ثابته شوه چې افغانستان اسلامي امارت د یو منظم ځواک په توګه، د یو مسؤل ځواک په توګه هم د افغانستان په امنیت کې او هم د سیمې او نړۍ په امنیت کې مثبت رول لوبولی شي.